شیخ صاحب محترم ډیر خلک خپل دسترخوان باندې خو د هغه قسمه خوراکونه خو د نورو خلکو غم نه کوي. په دې میاشت کې د صدقې کول په غریبو باندې دا څه فضیلت شي شیخ صاحب؟ یقینا چې دا زمونږ د دې معاشرې ناپوهي ده، نقصان دی، ځکه چې د مسلمان مثال داسې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مثال د مسلمان مثل المؤمنین فی تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. د مؤمنانو مثال د یو جسد په شان دی. کله چې یو جسد یو اندام باندې درد وي، تکلیف وي، ټول اندامونه د هغې سره نه آرام او په هغې سره سمه په هغې باندې راغلي وي. دغه وجه ده چې د قرآن کریم کې الله رب العالمین موږ ته فرمایي وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین. د دې یو تفسیر، ډېر تفسیرونه دي. یو تفسیر دا دی چې هغه انسان چې وس او طاقت رسیږي هغه د روژهدار ته د روژه ماتې انتظام وکړي، دا فدیه دې هغه ته ورکړي چې هغې باندې روژهدار روژه ماتې وکړي. او د روژهدار انسان له روژه ماتې ورکول ډېر ښکلی عبادت دی چې د دې په وجه باندې الله رب العالمین انسان ته دومره ثواب ورکوي څومره چې روژهدار ته ورکړی شوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من فطر صائما فله مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجره شیئا. کوم یو انسان چې روژهدار ته د روژه ماتې انتظام وکړي دومره ثواب یې کېږي لکه دې انسان چې روژه نیولي. څومره چې د روژهدار ثواب کېږي دومره ستا ثواب کېږي. نو که یو انسان سلو انسانانو ته د افطاري پروګرام وکړي نو گویا کې چې دی په یو ورځ باندې د سلو روژهدارو اجر حاصل، ګاونډي له ورکړي، یتیم له ورکړي، مسکین له ورکړي، فقیر له ورکړي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وشوه چې یا رسول الله ای الاسلام خیر، په مسلمانانو کې د کوم مسلمان اسلام ډېر غوره دی؟ هغه ورته وفرمیل تطعم الطعام وتفشو السلام علی من عرفت وعلى من لم تعرف. ښکلی اسلام هغه دی چې ته خلکو له طعام ورکړې. دا خلکو ته یو معمولي غونډه کې خبره ښکاري، خو اطعام یو ښکلی عبادت دی او دې سره چې دی انسان ته ډېر خیرونه کولاویږي او د ډېرو شرونو نه بندېږي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.